د افغانستان اسلامي امارت وایي چې د کونړ زلزله ځپلیو سیمو کې د لاټون عملیات پای ته ورسېدل. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د افغانستان لا ټي وي پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې رسنیو ته ویلي دي چې د کونړ زلزله ځپلو سیمو کې د قربانیانو د لاټون عملیات نن یکشنبه د سپتمبر 9 پای ته ورسېدل او هیڅ قرباني تر ویجاړیو لاندې نه دی پاتې شوی. په دغه لاټون کې د قطر هیواد د لاټون ځانګړي ځواکونو سربیره چې په مجهزو وسایلو سمبالو د ترکیې او عربي اماراتو ژغورونکو ډلو هم ګډون کړی و. د افغانستان د پیښو سره د مبارزې ملي ادارې په وینا اوس ټول پام پر مرسته رسونه، روغتیایي چوپړونو او لنډمهالو میشته ځایونو ورټول دی. د دغه ادارې لوی رئیس نورالدین ترابي رسنیو ته ویلي دی د لاټون عملیاتو تر پایه د مړو شویو شمېر 2215 دی او د ټاپیانو شمېر 3650 کسانو ته رسېدلی دی. راپورونه وایي دا چې ښځې او ماشومان تر ډیره په کورونو کې دننه وو او نارینه پر بامونو ویده وو، نو د سړیو پرتله د ښځو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه ده. ښاغلي ترابي د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د ژغورنې عملیاتو پر وخت ښځو ته ډیره پاملرنه نه ده شوې. نوموړي ویلي دي هر هغه څوک چې ژغورنه ډلو له ویجاړیو ویستلي دي د چورلکو په وسیله روغتونونو ته لیږدول شوي دي. لا ټي وي پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې د مشر په وینا د سیمې او نړۍ څو هیوادونو افغان زلزله ځپلو ته بیړنۍ مرستې استولې دي. دغه لوړپوړي چارواکي پر امریکا نیوکه وکړه چې هیڅ ډول مرسته د کونړ له زلزله ځپلو سره نه ده کړې.